سلامونه په مینه مو هرکلی کوم درنو لیدونکو د قوشتپې کانال په اړه تاسو ته ډېر مهم معلومات درکوم. د قوشتپې کانال ډېرې مهمې ګټې چې زموږ دپاره یې لري او زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره یې لري، په دې باندې در سره خبرې کوم او د قوشتپې کانال په اړه تاسو ته تازه معلومات وړاندې کوم. نو تر هر څه مخه راځئ راسره د قوشتپې کانال په اړه لنډې ویډیوګانې وګورئ. تاریخي اموبه اقتصاد جوړوي. قوشتېپه په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی کانال. دا کانال چې د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ څخه پیل د حیرتانو له دښتو دولت آباد او بلخ له ولسوالیو په تېرېدو سره د جوزجان ولایت اقچې او د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالیو کې پای ته رسیږي. د اوبو د دې لوی کانال د جوړولو څخه موخه د هغو 580,000 هکتاره ځمکو او دښتو خړوبول دي چې د ډیرو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې دي. د قوشتېپې کانال په یوه ثانیه کې 668.4 متره مکعب اوبو د لیږد وړتیا لري چې په جوړېدو سره به یې وچې او شاړې دښتې په حاصلخیزو او شنو ځمکو بدلې شي. د قوشتېپې کانال 285 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کانال پورتنۍ برخه 152 متره او ښکتنۍ برخه یې 15 متره پلنوالی لري او په دې کانال کې د اوبو لوړوالی 6.5 متره دی. تر پلان لاندې د کانال اوږدوالی 43 کیلومتره کیږي او پاتې 242 کیلومتره به د 5 کلونو په اوږدو کې وکیندل شي. د کانال ټول اوږدوالی 215 کیلومتره دی چې په 3 فازونو ویشل شوی دی. اول فاز له آمو سیند څخه پیل او د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پای ته رسیږي چې په ټوله کې اوږدوالی 108 کیلومتره دی. دوهم فاز د بلخ له دولت آباد ولسوالۍ څخه پیل او د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ څخه په تېرېدو د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې پای ته رسیږي چې په ټوله کې اوږدوالی 120 کیلومتره دی. دریم فاز دا برخه د فرعي کانالونو په ویش سره پیل کیږي. کمپلیکس رغونه د ملي پراختیا شرکت له لوري د قوشتېپې کانال شاوخوا 8,60,000 جریبه ځمکه کې د حیرتانو کرنیز کمپلیکس د ډیزاین چارې بشپړې شوي دي. د حیرتانو صنعتي کمپلیکس رغونه د قوشتېپې کانال په اوږدو کې د قوشتېپې صنعتي کمپلیکس د ډیزاین چارې په 15,000 جریبه ځمکه کې بشپړې شوي دي. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ. د غوري سیمنټو فابریکې څخه لیدنه او د تولید د لوړوالي هڅه. لاسنیوی به د مظلومو وطن. د ملي پراختیا شرکت رهبري بغلان ولایت ته د خپل کاري سفر پر مهال د غوري سیمنټو له فابریکې لیدنه وکړه او د سیمنټو تولید یې په دې فابریکه کې تر څه ځنډ وروسته بیا پیل کړ چې د کیفیت ترڅنګ د سیمنټو د تولید د لوړوالي لپاره ځایي مسؤلینو ته اړینې لارښوونې وکړې. همدارنګه د ملي پراختیا شرکت رهبري د سیمنټو د خرڅلاو او بازار موندنې د غوري سیمنټو فابریکې د چاپریال د پاک ساتنې او د دې فابریکې کارکوونکو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو لپاره هم ځایي مسؤلینو ته اړینې لارښوونې وکړي. د ښایست رڼاګانو یې مشال جوړوو خپل هېواد. د 1200 مترو واټن کې د نمکاب کانال
رغونه. او رنگینه یو یې مثال جوړ دا پروژه د نمکاب ولسوالۍ د کرنې د ودې لپاره یو اغیزمنه پروژه ده چې شاوخوا 11,000 هکټاره ځمکه خړوبولی شي او په نږدې وخت کې به بشپړه شي. خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوم د ښایست د رڼاګانو د ملي پراختیا شرکت رهبري له بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. تاسې به د قشتپې کانال په اړه باندې مهم معلومات ترلاسه کړي وي یا به مو لیدلي وي په دې لنډو ویډیوګانو کې. خو که بیا هم تاسې په دې باندې پوه شوي نه یاست نو زه به مو تاسې ته مفصل معلومات وړاندې کړم. هغه داسې دوستانو د قشتپې کانال چې دی د امو سیند څخه کوم سیند چې زموږ د هیواد او د ترکمنستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ تیر شوی دی، له هغه سیند څخه سرچینه اخلي. 215 اتیا کیلومتره به اوږدوالی، 100 متره به سور وي او 8.5 متره به ژور وي. دونه په اندازه باندې دغه کانال له هغه ځایه څخه د امو سیند څخه شروع کیږي او بیا جوزجان ولایت ته رارسیږي او فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ ته بیا رارسیږي. دغه کانال چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا پرانستل شو، د 550 هکټاره ځمکې د خړوبولو وړتیا به لري او په یوه ثانیه کې 650 متره مکعب د اوبو د لیږد وړتیا لري. دغه ستره پروژه چې ټول لګښت یې 80 میلیارد افغانۍ کېږي، د افغانستان له ملي بودیجې څخه تمویلیږي. د قشتپې کانال د رغونې چارې په 3 پړاوونو کې ترسره کېږي. لومړی پړاو یې له بلخ څخه له دولت آباد او پاتې برخه یې په 2 نورو پړاوونو کې د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ ته رسیږي چې ټولې تخنیکي چارې به یې پخپله د افغان انجینرانو لخوا ډیزاین شوي دي. دغه کانال پر امو سیند جوړیږي چې د 4000 متره په لوړوالي د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د کابو 1126 کیلومتره په اوږدوالي سره د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو ترمنځ سرحد جوړوي. که څه هم افغانستان یو کرنیز هیواد بلل کېږي چې کابو 80% افغانان پکې په کرنه بوخت دي او د نفوس 55% برخه یې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دغه سکتور له لارې خپل ژوند چارې پر مخ بیایي. خو له بده مرغه د کافي اوبو او ځمکې نشتوالي، د کرنې نه میکانیز کېدل، دوامدار او وچکالي او د مناسب بازار نشتون هغه ننګونې دي چې لا هم افغانستان د غلو دانو او نورو برخو کې په صادراتو باندې تکیه لري. نو د قشتپې کانال په دغه سکتور کې ستر مثبت بدلون راولي. دا چې د افغانستان د 7.8 میلیونه هکټاره د کر وړ ځمکې څخه یوازې 3.3 میلیونه هکټاره ابي ده او د هغې څخه یوازې 1.8 میلیونه هکټاره کافي اوبه لري. نو د دغه وضعیت بدلون د اوبو لګونې د سترو پروژو تطبیق ته اړتیا لري. همدارنګه د قشتپې کانال د هیواد د شمال لویدیځ او شمالي برخو له هغو سیمو څخه تېرېږي چې د 200 کیلومتره اوږدوالي او 50 کیلومتره سور سره 10,000 کیلومتره مربع پراخې دښتې لري چې د اوبو له شدید کمښت سره مخ دي. نو د دغه کانال په رغونې سره به یې 550,000 هکټاره ځمکه خړوبه شي چې دا د کرنیز سکتور په پراختیا کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. بله دا چې د افغانستان 50 میلیارد متره مکعب اوبه لري، خو له بده مرغه یوازې 13% څخه یې په کور دننه استفاده کېږي او پاتې نور یې د اوبو لګونې د کافي مدیریت نشتوالي له امله ګاونډیو هېوادونو ته